جنرال دوستم ولې افغان حکومت ته خبرداری ورکړې ده؟ راځئ دغه ویډیو را سره پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. جنرال دوستم وایي افغانستان کې د موازي حکومت جوړولو ګواښ کړی ده. افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم خبرداری ورکړی چې د ده په ټوکه که جعلي حکومت راشي دوی به هم موازي حکومت اعلان کړي. هغه دوستم له پایله د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره له ولسمشر اختلاف کې و. په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې مهم سیالان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله و. هغه دوستم چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی په تیرو ټاکنو کې د عبدالله ملاتړی و. عبدالرشید دوستم د بابریانو د واکمنۍ بنسټګر ظاهرالدین محمد بابر د تلین مراسمو ته په شمالي شبرغان ښار کې د وینا پر مهال وویل که مړ هم شم جعلي رای منلو ته به حاضر نشم، خدای دې اوس مړ کا. د ښاغلي دوستم ویاد احمد تینج بي بي سي ته ویلي دي چې د ټاکنو کمیسیون کړنې د قانون پر بنسټ نه دي. که دا کمیسیون د شکایتونو کمیسیون پرېکړه ته په پام ونه کړي موږ به آرام کښېننو او خپل حکومت به اعلان کړو. د افغانستان ټاکنو کمیسیون د مرغومي پر لومړۍ نیټه د تیرو ولسمشریزو ټاکنې پایلې اعلان کړې. د دغو پایلو پر بنسټ ولسمشر محمد اشرف غني څه باندې 50 سلنه رای په اخیستلو سره د لیست په سر کې و او اجرایي رئیس د عبدالله دویم قطار کې و. ښاغلی غني تر 903 زره ډېرې رایې وړې وې چې 50 سلنه یې پوره کوله. عبدالله تر 220 زرو ډېرې رایې وړې وې چې 9 سلنه رایې پوره کوله. د پایلو تر اعلانېدو وروسته زرګونه ټاکنیز شکایتونه ثبت شول چې لا تر اوسه ټاکنیز کمیسیون د وروستیو پایلو پر اعلانولو نه ده توانېدلی. دوستانو ستاسو د دوستم دغه وینا ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.